د جدي شپږمه پر افغانستان د سرو لښکرو یرغل 43 کاله وړاندې د 1458 لمریز کال د جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو لومړنیو قطعاتو د هېواد په شمال کې د حیرتان بندر له لارې پر ځمکې او هوا پر افغانستان یرغل وکړ. د وخت مشر حفیظ الله امین یې وواژه او بابرک کارمل یې د واک پر ګدۍ کښېناوه. پخوانی شوروي اتحاد خپلو بریاو او دروغجن ویاړ دومره مغروره کړی و چې له خپلې بریا پرته بل هیڅ نه لیدل. دوی پر خپل قدرت دومره ډاډه و چې هر څه یې مخکې تر مخکې د ځان په ګټه تعبیرول او هر وخت یې پر خپل زورواکۍ تمرکز کاوه. دوی د راج او عروج ستوری هغه وخت ولوید چې د اسیا په زړه کې پر ویده زمري یرغل وکړ. دوی د پخوانیو بریاو په نیلي سپاره او له هر ځایه ناخبره سرمسته و او نه یې له کوم هېواده د وتو داغ او پیغور ځان ته کاته. شوروي اتحاد له داسې چا سره په جګړه کې ښکیل شو چې زرګونه کلن زرین تاریخ او پیاوړې عقیده یې لرله. دوی ټول وخت پر خپل دین او ایمان سر ایښی و. د عقیدې پر بنسټ یې جګړه کړې او ګټلې وه. دا سرمست او له تاریخه ناخبره ځواکونه په ډیر غرور د اسیا په زړه راننوتل. د یو پیاوړي او قوي ولس د یرغمل کولو نیت یې درلود او تل یې تر خپل واک لاندې راوستل غوښتل. خو دوی نه و خبر چې له دې خاورې انګریزان، مغول، ایراني ګورګین او د نړۍ زبر ځواکونه ټیټې سترګې تللي. د دوی زړه ته نه لوېده چې د اسیا زړه به یې د امپراتورۍ د ماتې او ټوټه کېدو پیلامه وي. شوروي ولې پر افغانستان یرغل وکړ؟ تودو اوبو ته د رسېدو خیال او ستراتیژیکې ګټې، د خلق ګوند خپل منځي ژور اختلافات، پر حفیظ الله امین یې بې باوري، بې تجربې دولتداري او د ملي ملاتړ نشتوالی، له مجاهدینو ویره، په زور سره پر نورو د خپلې ایدیالوژۍ تحمیل، پر خپل ګاونډ کې د اسلامي کمربند مخنیوی، د ځینو له اند د لویدیځ له لوري راکشول،